د میوزیک پروګرام نه د واپسې په دوران کې چې کوم خواجه سره سویټي څلورو کسانو په شریکه تختولې او ناروا زیاتې هم ورسره کړې وو، بیا ترې ویډیو هم جوړه شوې وه. نور ورسره څه شوي دي او دغه مجرمان بیا څنګه پولیسو ونیول او هغه ویډیو یې هم شریکه کړې ده، نو دا ټول معلومات او ویډیو هم دلته وګورئ. د سویټي په نوم باندې دغه خواجه سره ویلي دي چې تیره شپه په پیښور کې یو میوزیکل شو پروګرام او دغه خواجه سره چې خپل نوم یې صدام دی او په سویټي مشهور دی، دا هم پکې د ګډه او ډانس لپاره غوښتل شوی و. خو کله چې پروګرام ختم شو او دوی د واپسۍ اراده وکړه، نو لاره کې ورته څه کسان ناستو چې د تمانچو په زور یې سویټي ځان سره تختولې او بیا یې ترې د پیسو ډیمانډ هم کړی دی چې د سره 90,000 روپۍ هغه ترې هم اخیستې دي، بیا یې ورسره ناروا زیاتې کړې دی او د هغې نه پس یې ورله د سر ویښتان هم کټ کړي دي او بیا یې ترې ویډیو هم جوړه کړې ده او همداسې راپرېښی دی. بیا دې پولیسو سره رپورټ درج کړی دی او پولیسو په ډېر کم وخت کې دغه څلور واړه مجرمان نیولي دي. د افسوس خبره ده چې زموږ په معاشره کې داسې خلک شته چې اول خو دا خواجه سره خپلو خوشحالیانو لره غواړي او بیا ورته لارې جوړې کړي، کله یې قتل کړي او کله ورسره نور قسم زیاتې وکړي. واقعا چې دا ډېره د افسوس او د خفګان خبره ده، ځکه دا خلک خپل کار سره کار ساتي، نه خو څوک تنګوي او نه د چا نه غلا کوي. الله تعالی دې وکړي چې هر چاته انصاف ورکړل شي. د پښتنو په خاوره چې هر څوک ظلم کوي د خپل ظلم ښکار دي شي. قدرمنو، دا وه زموږ د نن ورځې ویډیو. پښتو پوسټ چینل در سره خامخا سبسکرایب کړئ. ډیره مننه.